ستړي مشایخې چارې د رحمان بونریم او نننۍ ځانګړې مرکه کې موږ سره وتلی پاکستانی سفارتکار او د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازی یا نماینده پخوانی ښاغلی آصف درانی صاحب ملګری کیږي. د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په اوسني تعلقاتو او په یو ځینې نورو موضوعاتو ورسره خبرې کوو. درانی صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی یم. ستړي مه شئ. ډېره مننه بونري صاحب، خوشحاله اوسئ. درانی صاحب لومړی پوښتنه به دا وکړم، دا وخت د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو واکمنانو ترمنځ تعلقات په کوم ځای ولاړ دي؟ زما په نظر کې دا زما شخصي نظر ده، خو دا اړیکې چې دي بیخي یو رنګه د جمود ښکار دی او مخته نه ځي، خو کومه پخواني امیدونه وو هغه خو ډېر زیات نقصان ورته ورسېد. نو که زه داسې وکړم چې آیا حالات پوینټ اف نو ریټرن، یعنی دا هغه ځای ته رسېدلي دي چې بیرته حالات سمېدی شي، که نه هغه ځای ته پوینټ اف نو ریټرن ته لا نه دي رسېدلي؟ نه، پوینټ اف نو ریټرن خو نسم ویلی، خو سیاست کې هېڅکله داسې نه وي، او که داسې وي خو هغه بیا بیخي مطلب تاسو ویلی سئ چې هغه بیا یعنې دغه د ټول اړیکې بیا ختم شي، یعنې د څه ښه کېدو امکانات تاسو وینئ نو هغه د امکانات چې تاسو لږ ډېر وینئ چې ښه کېدو امکانات شته، هغه څه دي؟ هغه هم امکانات همیشه وي. خبر خو دا دی چې دا خو مایند سیټ دی. اوس چې کوم مایند سیټ روان دي د افغان طالبانو سره، هغوی ګر سره په ډینایل موډ کې دي چې دا ګر سره مني نه چې یو ستونزه لرو. نو دوی په نظر کې ټي ټي پي چې دی د پاکستان مسله ده. یو حد پورې هغوی ټیک وایي، تر هغه پورې چې هغه ټي ټي پي کسان چې پاکستان کې دي، مګر هغه کسان چې په افغانستان کې دي او هلته بیا خپل سازشونه وکړي او بیا تشکیلات راولي او په هغه کې د افغانان هم شامل دي، نو هغه بیا د پاکستان دپاره یو ستونزه جوړ شي. دې باندې به زه نورې هم پوښتنې کوم، خو درانی صاحب تاسو یو ډېره وسیع تجربه لرئ په سفارتکارۍ کې، بیا په ځانګړې توګه د افغانستان کې طالبانو د راتګ نه وروستو د پاکستان د نماینده په توګه تاسو دواړو هېوادونو تعلقاتو ذمهواري هم تاسو په اوږو وه یو وخت کې. کومه نقطه وه یا ټکی و په کوم په بنیاد باندې چې پاکستان فکر کوي طالبان د دوستۍ، رورۍ او اسلامي ملګرتیا په ځای باندې دښمنۍ حد ته ورسېدل؟ هغه کومه نقطه وه چې طالبان د پاکستان سره د پاکستان په ټکو کې په دښمنۍ باندې ورواچول؟ فقط یو نقطه وه، هغه ټي ټي پي وه، او ټي ټي پي په لړ کې داسې ښکاري چې د افغان طالبان د هغوی سره ډېر زیات سافټ کارنر لري او دوی دا نه غواړي چې ټي ټي پي باندې څه پابندي ولګوي یا د هغوی مخنیوی وکړي. نو دا یو لوی ستونزه و په پاکستان دپاره. بله، خو دا ګیله خو د ښاغلي کرزي صاحب په وخت کې، ښاغلي غني صاحب په وخت کې هم پاکستان کوله او پاکستان باندې خپله هغه وخت حکومتونو دغه شان تورونه افغان حکومتونو هم پورې کول. نو دا دراني صاحب نوې خبره خو زه فکر کوم نه ده، دا خو زړه خبره ده. نه، دا نوې فکر په دې نه ده چې کرزي او اشرف غني په ټایم کې د هغوی تور دغه و چې تاسو د افغان طالبان ته کومک کوئ، او د ټي ټي پي خو ګر سره ذکر هم نه و، خو دا بیا مطلب او دا اوس چې د طالبان راغی خو هغه دا ټي ټي پي چې په افغانستان کې بندیان ول، دوی دغه خوشې کړې او هغوی بیا خپل عملیات شروع کړل. نو دغه فرق دی. دا فرق دی. دراني صاحب، پاکستان دا فیصله چې ټي ټي پي خلاف په افغانستان کې دننه حملې وکړي، تاسو په اند د سفارتکار په توګه باندې تاسو مناسب فیصله فکر کوئ وکړه پاکستان کنه پاکستان خپل ټول آپشنز یا لارې چې دي هغه بند کړي د خبرو اترو د دې حملو نه وروستو؟ دا کوم داسې شعوري، سیاسي، منطقي استدلال ګڼئ تاسې چې پاکستان دا کار وکړ؟
بناري صاحب حمله خو چې واضح حمله و هغه دوه وي او مګر د ټي ټي پی د خوا حمله چې ته وګورې سلګونه د حملې دي نو دا خو د موازنه کول دا فرق لري. خو ما پوښتنه دا چې د دین هغه نتیجه ترلاسه کول امکان لري کوم چې تاسو نه نتیجه خبره نه ده. خبره دا ده چې یو خواته دا یو دولت ځان ته وایي چې موږ اسلامي دولت یو، یو دولت دا ځان ته وایي چې موږ په افغانستان کې امن راوستي دي، یو دولت دا وایي چې په افغانستان کې تروریزم نشته او د هغه باوجود چې دی په ایران کې تروریزم کیږي، په ماسکو کې تروریزم کیږي او سلګونه کسان مړه شي، دلته په پاکستان کې سلګونه کسان مړه شي. نو هغه دا یو رنګ ډینایل موډ دی چې دوی د ګرځنه مني چې هلته افغانستان کې څه پرابلمز دي. خو بیا دا هم یو سایکولوژیکل دغه د بیماری د ناجوړي ده چې ډینایل موډ به ذات خود یو سایکولوژیکل نفسیاتي ناجوړي ده. درانه شه دی باندې خو پاکستان هم تورن دی په دا قسمه ډینایل په موډ باندې چې کله حقانی شبکه په پاکستان کې امریکای تور پر کودا او ناټو و د غزنه حمله کې دي طالبانو هم وجود چې د وزیرستان کې جوړ شوی دی په سواد کې وغیرہ وغیرہ د نه مدل خو هغه د بیا راځم زما ځان پویم تاسو نه تاسو تجربه نه تاسو لیکلم کوي ویناګانم کوي هغه نتیجه چې پاکستان تر لاسه کول غواړي چې پاکستان کې به بیا حمله نه کیږي، په افغانستان کې دلته د حملو د لاسه هغه نتیجې ته 100% چانس تاسو وینئ چې پاکستان ورسېدای شي. بګوره پاکستان کې کامن وی د دې فقط دغه ګلا د چې د افغانستان د خوا د بریدونه کیږي دا چې ختم سي پاکستان لپاره هیڅ مسله نه ده. پاکستان د بریدونو د حملو د لارې بند کی ختم به کی زپونسو پاکستان به کامیاب شي چې په افغانستان کې دنه حمله وکړي او طالبان ولنه پاکستان یو مملکت دی دغه وسایل هم لري او کیپبلیټی هم لري او کول هم سي. خو پاکستان فکر نه کوي چې نور مشکلات سره مخ کې دي شي د دې حملو نه مثلا پاکستان کې دننه د ټي ټي پی همدردان یا د ټي ټي پی ملګری چې دي یا نظر لرونکي چې دي هغه په پاکستان کې چې په خوای کوم حمله کولې په دې کې تاسو فکر نه کوئ چې هغه به نور صاحب زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی پاکستان کې همدردان لري او بلکې زه دا هم وایم او دغه لوی چې پاکستان پرابلم چې زه شتنه کوم چې زه لیکچر لازم یونیورسيټي له الته شتنه کوم چې تاسو څومره د هغه کسان چې غواړي چې د طالبان نظام پاکستان کې رئیس شي تاسو خپل لاسونه پورته کوي یو لاس هم نه پورته کیږي. نو زما سوال بیا بل دا دی چې ولې تاسو به د کوم نظام تاسو پاکستان کې نه خوښي الته ولې مو دا وکړل په افغانستان. نو ټي ټي پی د لپاره هم دغه شی دی پاکستان یو بیل دغه دی لوبي دی پاکستان کې دا کسان دغه سیستم نه خوښي. زه I stand corrected دا ما د چیلنج زه اوپن چیلنج خو درانه سیب او تاسو چیلنج تاسو فکر کوم حق بلری د چیلنج خو زما خو یاداش دا دی چې پاکستان خو د تزاهم ورکړې په وزیرستان کې په سواد کې د شریعت د نفاذ اجازه ورکړې و خبري ورسره کړې وي سلور کاله مخکې د جنرال آصف نالج واضح کا بناري صاحب چې پاکستان ورکړو یو یو سویپینګ سټیټمنټ دی نه زه مثال درکوم نه زه یو خبريال پتو کله سویپینګ سټیټمنټ نشم ورکول درانه سي د پښتونخوا کې د عوام نشل ګوند حکومت په وخت کې په ګراس ګراوند کې د مولانا صوفي مسر مذاکرات وشو په سواد کې په ځانګړي توګه هغه ته دغه د خوخي د شریعت د نفاذ د نفاذ اجازه ورکړې شو په وزیرستان هغه ناکام شو خبره ده چې ناکام شو ها دویم خبرې سویو ټول ناکام شو نو بیا ته به څه کوي په حیثیت یو سټیټ به څه ګامونه به اخلي
بیا دویم مثال در کومه محترم درانه صاحب د جنرال فیض حمید په وخت کې کور کمانډر په خبر وو جرګې ورولېګله او دغه جرګې چې کله په کابل کې راسو ماته وویل چې فیض حمید ورته ویل په C-130 کې پوځي الوتکه کې ورلېګلی چې تاسو ورونه دي خبرې ورسره کوي بیرته راولای عمران خان وی د غلامۍ زنجیرونه مات کړل آصف خواجه وی چې خدای پاک موږ سره د وسلیتا سره دي جشن یو کیفیت وو درولې کیفیت زه وایم چې پاکستان بوس په دې حمله وکي او د حملو د لارې به دا مسله حل کړي ورته هغه ډیفرنٹ نه کوم ک فیض حمید سو کړل هغه یعنی خپل وس فیس کوي او دغه د شبهاله وخړل زه خو د کزما ذاتی پښتنه کوي نو زه خدای فیور کې نه ولم او دا چې د ټي ټي پی سره کتا څخه دا یادوي ما خو فقط دا خبر وکړل چې دا غوي سره په ګراوند لیول باندې په امزه باندې هغه دغه نه لري سپورټ نه لري ها د دولتونو په خوا دولتونو څه کول زموږ نه یو خبره مګر چې یو نه د تاسو د زلج واضح کوم تر څو پورې چې د القاعده او پاکستان په نظر کې پدې چې د افغانستان 79 ډیل کوم تر څو پورې چې د مسله د القاعده او پاکستان پورا سپورټ ورکړ مګر تر څو پورې چې د طالبان خبر راغی نو الته انډیا ته پورا خلاص لاس ورکړو د کرزی هم او اشرف غنی هم او اوس فکر کوي ماته اجازه راکړي چې دا الته انډین سفارتکار داسې ګرځېدل لکه افغانان ګرځېدل لکه کرزی افیس کې داسې ګرځېدل لکه ته زه خپل کور کې ګرځو پوسول او دا غواړو چې دا کرزی په دور کې د انډیا سفارت کې د یو د مسعود سړی و $2 مليون سره راغی امریکایي ونیوي پوسول چې کوم وخت دغه کرزی او اشرف غنی دولتونه شي د هغوی سره کومک وکړل نو پاکستان بیا افغان طالبان سره هم کومک وکړل دې کې څوک اپولوژیټیک نه دی بنری صاحب let's put the record straight but it goes on both sides درانه سه دواړو طرفونو ته دا کرزی یا غلی خدا حق لري چې خپل حکومت خپل هیواد خود مختاره چا سره تعلق وساتي تاسو هم پاکستانیانو امریکا چا اعتراض نه درلود خبره دا و چې خبره اوري کنه دا سوال پورته کړ هغه چا اعتراض نه درلود خبره دا و چې موږ کرزی سره وو د کرزی انتخاب کې چا لاسو پاکستان لاسو څوک دا انکار کولای شي دغه اشرف غنی ته چا سپورټ ورکړ پاکستان ورکړ چې د انتخاب سو خو خبره یو خبره ده بل خبره ده چې الته انډین چې دوی ته پیسې ورکول اوس هم طالبان ته چې د انډیا به پیسې ورکوي خبره د پاکستان په لړ کې داسې نور لوی ستونزه نشته خبره خالی د پیسې دي دوی په پیسو باندې هر څه کولای شي په قوم کړی د زارشاه ټایم کې هم کړو داود په ټایم کې هم کړو کمرستان په ټایم کې هم کړو او اوس هم کړی دی پوسول دې کې د افغانان موږ زه د افغان څخه جدا نه یم پوسول تم افغان څخه جدا نه او تم پیژنې هغه څوک دی زموږ رونی دي مګر لوی خبره چې کومه وخت پیسې راسي په افغانستان کې خو نور زراعي پیداوار نشته مینز اف پروډکشن نه لري په دې ملک کې خالي 14% چې د اریګبل د کښتو دغه کولای شي او درانه سه دغه دی غرونه دي خاورې دي او دغه دی ریګونه دي درانه صاحب تاسو پوهیږئ چې تاسو ډیر زیات ژور احترام لرم خو دا وخت موږ یو پروفیشنل مرکه کې لګیایو او فکر کوم تاسو د یو سفارتکار په توګه یوازې یو واړه خو په دې ځای کې خایل لګیای د تصویر دویم مخمونه خودو پیسې خو پاکستان په تیر شلو کالو کې د امریکا نه $3 بلین پر جنگ کې واغستل او د دینه مخ کې د روس په وخت کې د القاعده د مجاهدینو د کومک لپاره هم غسل نو د پیسو کاروبار خو پاکستان هم کوي وسم د ریوارډ لګر کې نو کدا کار افغانستان کړي دي نو افغانستان هم وکړي بناري صاحب اوس هم لري نو طالبان
نه اوس تا پورته کړه او امریکا اوس هم تقریبا $3.5 بلیون پاکستان پورې وړ دي پوه شولې هغه چې دي که د سروسز دپاره دا ورکوله خیرات یې نه ورکوله او چې کومه وخت شورویان هلته وو خو خیرات یې نه ورکوله د دوی خپل مفاد و خو it's better you straighten your record بټ تاسو ولې د خدمات سروسز امریکې ته ورکول دا خدمات هغه وایي چې دا ریال پالیټیک و بنري صاحب دا ولې شوروي راغی ما خو شوروي ته نه و ریکوست کړی چې تاسو افغانستان راسئ موږ خو د افغانانو ته ریکوست نه و کړی چې تاسو راسئ مهاجر سئ دلته 4 میلیون 5 میلیون زیاتره پاکستانیان دا فکر کوي درانه صاحب چې د امریکای په جنگ کې پاکستان ته شرکت نو پکار او د امریکای لپاره دا جګړه نو کول پکار دا کومه وخت تاسو یادوي 9/11 نرستو د مشرف چې کله نه غلط خبره ده 9/11 چې وسو زه هلته نیویارک کې ولم ها هغه ټایم کې د فرانس سفیر دا وایي چې from today we are all Americans ها هلته دا ریزولوشن 1373 چې و 15 منټ کې اډاپټ شو که نو سکیورټي کونسل کې یو عمومي پریزیډنشل سټیټمنټ چې دی هغه ورځې اخلي تو پرېږده چې یو سکیورټي کونسل ریزولوشن انډر چپټر 7 ته یادوي چې هغه ریزولوشن چې انډر چپټر 7 وي هغه انفورسیبل دی چې ته خوښه که نه خوښه او خو پاکستان خبره زه کوم د بوش د ټلیفون کال تاسو دلته وای بوش چې کله مشرف ته کال وکړ چې یا موږ سره یا زموږ خلاف یې زه د هغې خبره کوم او د هغې وروسته پاکستان د امریکې سره په ملګرتیا کولو مجبور شو مولوي صاحب که هغه ټایم که مولانا فضل الرحمن یا قاضي حسین احمد دلته پریزیډنټ و هغه به هم دا منل ولې به یې منله په دې منله چې هغه داسې اټماسفیر چارج و چې چا په وس کې نه و یعنې دا د خوښې خبره نه وه دا د یارې خبره وه چوایس نه دا د یو لازم دغه خبره وه دې کې دغه پاکستان کوشش وکړل چې ملا عمر یې پوه کړي چې وروره دا اسامه بن لادن چې دی هغه پوه کړي هغه ورکړي یا د ده فیصله پرې وکړي په دې د تاریخ سره بیا لوبې نه کوو لږ به د هیسټري نه اوس راشو دغه ته بیا یو وار محترم درانه صاحب تازه حالاتو ته د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ جنجال د لاسه یو غټ مشکل چې دا وخت تاسو وینئ هغه موږ هم وینو هغه د بارډر باندې یا په پوله باندې د تجارت بندیز دغه شان په مې کې چې کوم جګړه د هندوستان پاکستان ترمنځ وشوه د هغې نه وروسته اوس هم واګا باندې تګ راتګ اجازه شته دی دا د تاسو فکر کوئ دا د بارډر بندیز چې دی دا امکان لري چې د دې باوجود هم که اختلاف د حکومت سره ناراضګي وي دا خلاصېدی شي او دواړو خواو ته زیاتره پښتانه تجاران چې دي هغه د مشکل سره مخ دي دا ولې هندوستان سره اوپن او د افغانستان سره هندوستان سره هیڅ تجارت نشته نه خو بارډر په واګا باندې تګ راتګ شته دی نه نشته واګا بنده دا وخت تاسو ډبل چک کولی شئ ما چې کوم د واګا باندې تګ راتګ شته دی نه تګ راتګ نشته هغه بند دي او البته دا چې سپیشل کیسز دي دغه وي د ایکسچینج اف پریزنرز دي دغه به پرېږدو پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندیز چې دی د جګړې په وخت باندې صاحب دا اول ځل نه ده 50s کې څه تقریبا 80 ورځې لپاره بیا 60s کې څه تقریبا 8 میاشتې لپاره دا اول ځل نه آیا امکان لري تاسو داسې کوم سجیشن یا مشوره لرئ تجویز لرئ چې پوله دی د تجارت او تګ راتګ ټرانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصوي زما شخصي نظر خو دغه ده چې د دې باندې بندیز نه دی پکار مګر زه تاسو ته تاریخي حواله ورکوم تاسو وګورئ 50s کې څنګه وو 60s کې څنګه وو دا اول ځل خو نه ده دا پخوا هم سوي د پاکستان یوازې شکایت د ټي ټي پی دی کنه بي ال ای هم فکر کوي چې په افغانستان کې اوس پټ دی او هغه ګوره بي ال ای سره خو دغه دی چې هغوی وکړي لوی خبره د ټي ټي پی سره دی او په ټي ټي پی کې هم هغه وخت چې په هغه کې افغانان هم شامل د دوی تشکیلات د افغان طالبان به ولې دومره لوی جنجال ځان ته جوړوي چې خپل وروڼه دوستان استادان ملګري همدردان لکه پاکستان یادوم هغه د ځان مرور کړل او پاکستان
په ځای باندې هندوستان واغسته څه داسې تاسو فکر کوئ دا د افغانستان د طالبانو انالیسس هم کوئ ولې دې دا کار زما صلاح به دی چې دا تاسو افغانانو پوښتنه وکړئ طالبان تاسو خو دوی سره خبرې اترې کوله کله چې نماینده به ناست وي ورسره هغه وخت تاسو داسې محسوسول چې دوی په خوی کې دا بالکل دا خبره کېدله خو هغه سم جواب نه راکوله دوی ویل چې تاسو به یو څو موده کې به ووینئ ډېر فرق به راشي هغه فرق هېڅکله رانغی او دا ټول چې کوم اوسني مشر واکمن دي په افغانستان کې طالبان دا ټول هغه شان یو شان سوچ ته کله فکر کوي د ځینو سوچ پکې د پاکستان د اسلام آباد سره د ملګرتیا دی د خوښۍ دی او د ځینو نه دی کنه ټول داسې ما خل فرق لري مګر دا چې کوم ټایم د پاکستان راشي خو دوی پالیسي چې کوم یو پالیسي جوړ کړي خو هغه مطابق دوی کار کوي کوم شخصیتونه یا کوم ډله چې دغه د پاکستان سره دوستۍ په حق کې دي هغه کوم زه دا نوم به نه اخلم دا نه د پکار خبره ده افغانستان خبره کو خوشته ده bale خو ځینې خلک شته په طالبانو کې چې هغه د پاکستان سره دوستي غواړي بیبه مګر زه خو دا ګورم چې رزلټ څه دي نتیجه څه ده دا د رژیم چینج خبره چې د پاکستان پوز وس کوي د دې امکانات تاسو فکر کوئ مخکې ورته حکومت ویلو اوس ورته اب طالبان رژیم وایي یعنی داسې کوم پلان شته چې پاکستان په دې عمل کول غواړي چې د افغانستان ځینې نور ډلې چې طالبانو مخالف دي اسلام آباد کې ورته ځای ورکړي او په اوسني واکمنان چې هغه له واکه لري شي داسې کوم پلان تاسو فکر کوئ په سیمه کې د امن د قیام لپاره امکان لري چې په سیمه کې امن راشي کوم چې پاکستان صاحب رژیم شدي د شکنجه لفظ نه دی چې غلط لفظ هم نه دی رژیم وی ازای رژیم زه دا ثبت نه ګڼم او پاکستان څوک دی چې دا وایي چې رژیم چینج وایي دا خو د افغانانو په لاس دی تر نن پورې هر څه وی دی اوس افغانان چې د طالبان راغی د پاکستان په تمه خو نه راغلی پاکستان په خوش خو نه راغلی دوی امریکانو سره امضا وکړل مذاکرات وکړل امریکانو هغه سره لاس ملاو کړل روغبړې وکړل شو دغه خندا به دوی لاړ پوسول نو دې کې د پاکستان لاس خو نو درای صاحب دا اوس موږ کوم خبره وکړه ټول افغانان هم دا غواړي چې تاسو چې وسو ویل یعنی څومره زړوره صفه خبره مو وکړه د پښتون سفارتکار د پاکستانی سفارتکار په توګه چې پاکستان څوک دی چې طالبانو ته وایي چې دا وکړي دا مکوي دا کار به افغانان کوي د افغانانو زه چې اورم مرکه کوم ورته ګورم هغه دا وایي چې موږ خپل وطن ته خپل کار ته خپل روزګار ته پرېږدوي تاسو موږ نه قلار شئ موږ چا سره تعلقات غواړو د چا سره ژوند غواړو دا غیر څه بس تاسو د غو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد تعلقات وي تاسو هغه خپل یو ګډاګي په توګه د یو نماینده په توګه سره ورولېږي هغه ته وایي هندوستان سره تعلق مل لري نو اوس چې تاسو ویل نو دا ولې نه کیږي پاکستان خپل خوښي ته افغانان ولې نه پرېږدي دا غلط دا د دوی بیانیه بالکل غلطه ده دوی ته چا اعتراض نه دی کړی چې چا سره تعلقات تاسو وړو کې نه ساتل دا بالکل غلطه خبره ده دا فقط بهانه ده بهانه په دې چې په آپس کې یووالی نه لري او آپس کې یو د بل سره د سګریبان دي چې آپس کې یووالی راولي د دنیا یو طاقت هم هغوی منځ کې څه دغه نفاق نه څه راوسته خو دې کې دا خالي بانې بازي ده اوس څه وسو دا ټول جنګسالاران چیرې ناست دي د باندې ناست دي او ښه ژوند لري پاتې څو افغانان غریب افغانان چې د هغوی اوس هم مړي شي دوی صاحب دا یو پښتنه تاسو ما نه وختل خو تاسو خبرو کړله د په پاکستان کې چې کوم جګړه کیږي د وسلوالو جګړه د آیات وسورتا فتنه الخوارج وی پاکستان دا یوازې یو خاص ایریا ولې په نخښه کړی دا پښتونخوا د شمال تر جنوبه د پاکستان خلاف جګړه یوازې په پښتونخوا کې ولې روانه ده تاسو ول بیچاره افغانان خوار دي یا پریشان دي دغه شان په پاکستان کې بیچارهګان پښتانه خوار پناه شوی دي نور صاحب پښتانه خدای چې د خدای قهر دی زم پښتون یم مګر قهر څه دی چې دا دغه پولیو چرته دی خالی پښتون منطقه ولی پدې چې زموږ پښتانه دا خیال کوي چې دا ویکسین کما ولګوي زموږ پښتان چې دی هغه به امپورټنت جهالت لرو پکاري چې د جهالت لمنځه لاړ شي مطلب دهشتګردي د پښتنو په سیمه کې ذکر چې پښتانه جاهلان دي بالکل دی دا بالکل په ډاګه وان په دې وایم چې د موږ خپل کورونه خپل وران کړی ده
سپیره کړې ده. آرمي پبلک سکول کې د 140 ماشومانو وژنه، په مینه بازار کې په ښځو حمله، په بلور په کورت 2 جنازې تلل، په سوات کې په وزیرستان کې د لکونو میلیونو په شمېره کې بې ګناه خلک. دوی خو په پالیسي میکینګ کې هیڅ لار نه لري. دا پالیسي خو په GHQ کې او په اسلام آباد کې جوړېږي. درانه صاحب نه دا جګړې دا ځانګړې دغه چا وکړو، دا پښتانه کړو. څه شی کم شی پښتنو کړی؟ هر حمله چې دي، هر ځانګړې حمله چې دي، دوی دا پښتانه پکې انوالو. ابټاباد کې اسامه بن لادن پښتنو راوستي نه، خو هغه اسامه بن لادن هر ځای کېدای شي. اسامه بن لادن خبره ده، او دا اسامه بن لادن خبره ده چې د امریکانو څخه پوښتنه وکړي چې ولې اوباما تعریف وکړي چې پاکستان د خوا چې کومک شوی و. دا تاسو ته مهرباني وکړئ وګورئ. بیا زرداری آرټیکل تاسو وګورئ په واشنگټن پوسټ کې چې موږ کوآپریشن کړو، موږ لږ تحقیق نه کوو. ما د سرداری آرټیکل هم لوستلی، ما د منظور پښتین آرټیکل هم لوستلی په نیویارک ټایمز کې. هغه د منظور پښتین آرټیکل په نیویارک ګوره منظور پښتین خبره خو اوس خبره ده. ماته اجازه راکړئ. منظور پښتین دلته اوس موضوع نه ده. خبره موږ دا کوو چې اوس دغه ځانګړې دغه حملې وي، دې کې څوک انوالو. خبره دا وه چې پښتانه چې دي په هغه کې جهالت شته دي. خبره دا ده چې موږ اوس چې دا کومه اوس طالبان هلته ناست دي، هغوی دا نه غواړي چې پاکستان سره ښه اړیکې وي. که نن ته یو طالب څه پوښتنه وکړي چې پاکستان زموږ دوست دی، دوی به نه وایي. په دې به نه وایي چې سبا د دوی مخالفین به دا وایي چې دوی د پاکستان ګوډهګانې شو. نو دغه دا چې دې کې د افغانانو سره خپل یو پرابلم دی، انګریډ پرابلم دی. هغه چې تر څو پورې لرې نه کړي او چې مایند سیټ سره دغه لرې نه شي، دا ستونزه به نه حل کېږي. ها درانه صاحب، ستاسې نظر بیا هم زه یو وار تکراروم چې ستاسې د سفارتکار په توګه د یو مشر په توګه نظر دی، خو زه دا فکر کوم ستاسو دا سټیټمنټ ما ته ډېر زیات ویلډ نه ښکاري چې پښتانه جاهلان دي ځکه په پښتونخوا کې دهشتګردي ده. په جنګ باندې په مرید کې جهالت ما په دې وویل، نه ما ته غلط به کوټ نه کوي. په دې وایم چې دا دغه پولیو په لړ کې چې کومه دوی مخالفت کوي، دا جهالت دی. نور په دغه باندې ما نه دی ویل. ډونټ مسکوټ می. یو اوس راځو دې موضوع ته چې دهشتګردي دا هند بیا دا ولې وایي چې تاسو د دهشتګردۍ مور چې دا په مرید کې دا په بهاولپور کې دا په مۍ کې هلته حملې وکړلې او له هغه ځایه په کشمیر کې نو د پاکستان یو فرنټ یا یو اړخ نه دی، مختلف اړخونه دي. او ما چې د منظور پښتین د نیویارک ټایمز آرټیکل مثال درکو محترم درانه صاحب، هغه ځکه درکو هغه وایي چې په دې سیمه کې درانه صاحب وبخښئ، let me complete my question please with due respect. هغه دا وایي چې په دغه سیمه کې د دهشتګردۍ خلاف جګړه چې دا مشکوکه ده او دا د ډالرو جنگ دی، دا د امن لپاره جنگ نه دی. دا د واینا ده، دا د واینا ده. پکاري چې دغه سره راشي، ایویډنس سره راشي، منظور پښتین پورا دي شي په دواړو سترګو. مګر هند خبره چې تاسو وکړله، هند چې دی هغه په اردو کې وایي دود کې نهایي وی نه وصول. داغه په پښتو کې ترجمه وکړه. دا هند سره چې موږ کوم لوبي دي، هغه هند هم پوهیږي، موږ هم پوهیږو. هند موږ ته په افغانستان کې چیلنج وکړل، د هغه چیلنج موږ اکسپټ کړو. وصول او که هند موږ ته په افغانستان کې چیلنج کوي، هغه به چیلنج موږ اکسپټ کوو. که هند موږ ته په کشمیر کې چیلنج کوي، موږ د هغه چیلنج به اکسپټ کوو. د هند وینا چې دی زما د پاره حدیث نه دی، زما د پاره دغه د آخري لیک نه دی. دا هند سره زموږ بیله ده او هند سره په مۍ میاشت کې چې کومه دغه لوبې سوي دي، هغه ستا په مخ کې دي. هند بیله ده، افغانستان بیله ده. اوس پکاري چې بیا هغه به لرې وساتو. ما په هند کې ماموریت کړی ده، په افغانستان کې هم کړی ده، ایران کې هم کړی ده. اوس نو دا ټول په داسې عراق کې ما سره نوردي کړی ده. دغه زه هغوی سره زه دا ډېر ښه پېژنم. اوسله خو نو هند کې را سره ما سره دغه مسابقه کوي، زه په تیارم په دواړو سترګو. اوسله درانه
سولوشن طرف اوس که سولوشن ته زو تاسو څه سجست کوئ اسلام آباد ته یا په کابل کې واکمنو طالبانو ته د طالبان باندې دغه وکړي یو چې دوی د غیر مسلح کی دویم خبره ده چې د هغوی چې مشران په افغانستان کې ناست دي د TTP د هغوی مخنیوی وکړي او دریم خبره ده چې څوک د هینس کرایم کې انوالو دي لکه د APS سکول هغوی موږ ته د پالاس راکړي درانه صاحب یو وار بیا ته اوس بیا دا خپه کېږي به چې بنره ماته ریفرنس راکړي د APS خلک خو ذمہوار نیول شوي وو په GHQ کې احسان الله احسان میلمه وو جیو ورسره مرکه وکړه په پېښور کې سیف هاوس ورکو دا غي نه غوي چې او تختې د PS خلکو تاسو پرې نه دا زه نه منم بالکل نه منم احسان خو یو اتارټی نه د په دې لړ خود د GHQ کې د طالبانو نمائنده بیان وو محترم درانه صاحب په GHQ کې سره سلیم صافي مرکه کړو هغه خو بیا تاسو به هغه بیل موضوع ده احسان الله احسان چې کومه دا هغه بیل موضوع ده هغه بیا تاسو د GHQ او د نور کسانو څخه پوښتنه وکړئ زه خو دا یم چې PS لړ اوسه پورې خلک چې دي د هغوی فیصله لا پاته ده 115 ماشومان وژلو او 14 د دوی ټیچران وژلو او ډېر په بېرحمۍ وژلو هغه د دولت پاکستان دغه اختیار نه لري چې د هغوی په لړ کې څه فیصله وکړي هغه د فیملیز چې دي چې د هغوی ماشومان یې دغه کشت و کشار یې کړو هغوی په لاس دی چې هغوی دوی بخشي که نه بخشي و درانه صاحب سولوشن یو ور بیا ځان پوهول غواړم سولوشن دغه د TTP مخنیوي به کوئ دغه سولوشن دی 1 پوینټ سولوشن دی او دین پرته پاکستان TTP یو ټیرریست ارګنایزیشن دی او بل TTP څخه زه سوال کوم چې دوی پاکستان کا آئین نه مني وایي چې دا غیر اسلامي دي او دا راته نه وایي چې په دې آئین کې کومه شخص چې دی هغه غیر اسلامي ده اوسل نو سوال دا دی چې دا you can't have the cake and eat it too او بیا دغه راته وایي چې TTP کومه جید علما دي راغلي دي چې هغوی به په دې منطقه کې چیرې دوی غواړي چې د فاټا کې بیرته د فاټا واپس بحال سي نو دا کومه جید علما دي چې هغه به حکومت کوي دا راته وایي کچری TTP وسله کېږدي او په قلاره شي پاکستان فکر کوي د دې امکان شته دی چې په خوا سرنګ TTP ته ویلي وو د عمران خان سے په وخت کې او د فیس په وخت کې چې تاسو راځي او سوسایټي کې زم شي یو وار بیا د ټولنې برخه جوړ شي پاکستان دا اپشن یا دا چويس یا لار چې د TTP ته بیا ور کوي کچری هغه بیرته راتلل غواړي خپل سیمو ته پاتې کېدل غواړي په امن باندې زما نه خیال نه دی چې هغه فیض حمید په ټایم کې دا شی څه وو په دې چې هغه د درې کومه دغه شرایط وو چې یو خو اصله به اجدې بل پاکستان آئین به مني او دریم د APS کومه هینس کرایمز دی هغه به فیس کوي دوی نه منل TTP نه منل دا که ومني خو دغه شرایط اوس هم په ټیبل باندې او کچری دا TTP دا نه مني افغان طالبان دا نه مني تاسو فکر کوئ چې نو خو بیا دولت پاکستان کولای شي زما په نظر کې خدای نه دی چې هغه هیڅ کله هغه نشي کولای تاسو دا مشوره تاسو دا تګلارې د سفارتکار په توګه سم غنئ کده حمله هلته کوي جنرال احسان الحق سے ویل چې پاکستان باید د زغم پالیسی چې د ختم نه کیو هلته حمله ونه کی ځکه چې پاکستان کدا کار وسوک افغانان بسل کاله بعد هم دغه په ملي حافظه کې یاد وي چې پاکستان یې وار په حمله کړې وي د یو ډیپلوماټ په توګه باندې تاسو د حملو د مستقل دوامدار حل لپاره یو آپشن ګڼئ زه دغه چې هوایي حمله دی هغه خلاف یم هغه نه دی پکار او چې انټيليجنس بیس اپریشنز دی هغه کېدلای شي په دې کېدلای شي چې TTP هم پاکستان کې حمله کوي هغه جواب کې د TTP خلاف د هغوی مخنیوي لپاره په افغانستان خپل دا ګامونه نه اخلي نو بیا پاکستان مجبور دی چې IBO انټيليجنس بیسډ اپریشن کولای شي او ایم او زما خیال دا دی چې او دا دوی په دا زموږ افغان طالبان رونه په لاس دي چې دوی څه کول غواړي چې شو غواړي د دوی خیال د امریکا سره جنګېدل دا بیل خبره ده دلته دا چې دوه
کشورې دي، دوه مملکتونه دي، د هغوی منځ کې دا جنګ نه دی پکار او هغه صورتحال کې چې پاکستان دوی سره ولاړ نو دا د دوی په لاس دی چې دوی څه کول غواړي. پخوانی پاکستاني سفارتکار او د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړی نماینده وتلي لیکوال او څېړونکی حقل آصف درانی صاحب نن د افغانستان انټرنیشنل پښتو ملمو زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم محترم درانی صاحب چې تاسو موږ ته په ننني پروګرام کې ځانګړې مرکه کې وخت راکړه. ډېره مننه بناري صاحب، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.